أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظیم. محترم و مشرانو، الله پاک فرمایي چې هر یو زی روح هغه به د مرګ دغه کومه ذایقه چې ده دا به څکي. نو عزتمندو مشرانو، په دنیا کې که انسان دی او که هغه جنات دي که هغه ځناور دي، څومره حشرات موږ او تاسو ته په نظر باندې راځي، دغه ټولو لره مرګ را روان دی او د مرګ دغه کوم تریخوالی دی دغه به څکي. عزتمندو مشرانو، تاسو ته په دغه سیټ کې دغه یو ویډیو ښکاري، دغه یو ځناور دی چې دله کله دا د مرګ دا فرشته راځي، دا ډېرې منډې ووایي، ډېر داسې تاو راتاو شي، داسې منډه م وکړي، تېښته م وکړي، خو آخر هغه مرګ دا راګیر کړي او هغه روح ترېنه قبض کړي. نو مسلمانانو، موږ او تاسو ټولو له مرګ را روان دی، موږ او تاسو باید کوشش وکړو، داسې اعمال وکړو چې موږ او تاسو بیا دغه مرګ ته تیار یي. څه نه چې داسې وخت راشي چې ما او تا له مرګ را ورسېږي او ما ته هغې له اعمال نه کړي، تیاری هم نه کړی، بیا ما ته حسد او افسوس کوو. او بل الله پاک فرمایي چې لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، چې کله دا مرګ تاله راشي نو دغه ستا دا مرګ د تا نه یو منټ وروسته کېدی شي او نه یو منټ مخکې کېدلی شي. نو دا مرګ موږ او تاسو ټولو را روان دی، باید موږ او تاسو نیک اعمال وکړو. د سلیمان علیه السلام هغه یو واقعه مشهوره ده چې هغوی سره په مجلس کې یو کس ناست او د مرګ فرشتې ته دا اډر شوی چې د دې نه په هندوستان کې روح قبض کا. کله چې هغه راغلی دا د سلیمان علیه السلام سره په مجلس کې ناست دی، نو دې کس ته ډېر بد کتلو، دا سړی ډېر زیات وویرېدلو. او بس سلیمان علیه السلام ته یې وفرمایل چې ما د دې ځای نه بل طرف ته کا، زه دلته ویرېږم، یو کس ته ما ته ډېر بد ګوري. نو سلیمان علیه السلام حکم وکړو، د هغې خو جنات پیریان دا هر څه د هغې تابع وو. نو دی د هغه ځای نه هندوستان ته واستولو، هلته یې ولېږلو. نو هغه فرشته لاړه په هندوستان کې د هغې نه روح قبض کړو. بیا سلیمان علیه السلام د دې فرشتې نه تپوس وکړو، ویل تا ولې زما د مجلس زما د ملګري ته داسې بد کتل؟ هغه ورته وفرمیل چې ما ته حکم شوی چې د دې نه په هندوستان کې روح قبض کا، هغه د تاسو سره دلته مجلس کې. زه حیران وم چې دا به څه کېږي، د دې روح په هندوستان کې نه ستاسو سره دی. نو بس الله پاک دغه مرګ دپاره هندوستان ته واستولو. د سلیمان علیه السلام په هغه یو حکم سره چې یا جناتو ته وکړو، دغه پیریانو ته چې کوم حکم وکړو، هغه هلته لاړ او هغه روح یې ترېنه قبض کړو. نو باید موږ او تاسو له پکار دي چې نیک اعمال وکړو، د مرګ دپاره تیاری وکړو. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.